بسم الله الرحمن الرحیم. د دوو دایرو موقعیت نسبت یو بل ته. په دې برخه کې مونږه ګورو چې دوه دایرې که چیرته رسم شوي وي یو له بل سره څه نسبت لري. په دې شکل کې تاسو ګورئ که چیرته دوه دایرې داسې درکړل شوي وي چې د هغوی د مرکزونو ترمنځ واټن د دې مرکز د او په نامه سره یادیږي. تاسو ګورئ د مرکز ده او د دې د او زبر په نامه سره یادیږي. نو د دې دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ دغه فاصله څه ده، دا د دې دواړو دایرو د شعاګانو د مجموعې څخه زیاته وي. په دې حالت کې موږ وایو چې دغه دوه دایرې یو له بل سره د دوی مناسبت دا ده چې دا ناپرې کړي دي یا نامتقاطع دي. نامتقاطع دي یعنی دغه دایرې یو بل سره هیڅ قطع کړي نه دي، یعنی دغه ډي له دې مرکز نه تر دې مرکزه پورې دغه ساحه مونږه دغه فاصله مونږه په ډي باندې ښیو. او که چیرته مونږه د دې آر راواخلو او د دې له شعاع سره یې جمع کړو، د دوی مجموعه د دغه فاصلې څخه کمه وي، فاصله ترنه زیاته وي. نو دغه دوه په دغسې حالاتو کې مونږ وایو چې دغه دایرې یو له بل سره نامتقاطع دي، دوی یو بل قطع کړي نه دي، یو بل یې پرې کړي نه دي. نو د هغوی ترمنځ چې د هغوی فاصله د یو مرکز نه تر بل مرکزه پورې دغه فاصله یې لویه ده د دواړو شعاګانو د مجموعې څخه. دا شعاع آر دی، دا بل آر زبر دی، د دغه دواړو مجموعې څخه لویه دی. دا لومړی حالت دی. په دوم حالت کې وایي چې که چیرته داسې یو دوه دایرې وي او دا هم په خپله یو د یو مرکز په او او د بل او زبر باندې ښودل کیږي، د دوی ترمنځ دغه واټن یا فاصله څه ده، دغه فاصله مساوي کیږي د دواړو دایرو د شعاګانو د مجموعې سره. لکه مثلا د دې آر زبر او د دې شعاع آر ده، که آر او جمع آر زبر مونږ راواخلو د دغه فاصلې سره به مساوي سي. که چیرته دا مساوي سي، دغو دوو دایرو ته مونږ وایو چې دوی خارجاً مماس دي، یعنی د خارج له لوري نه یو له بل سره داسې سره تماس پیدا کړی دی په یو نقطه کې، یعنی یو نقطه مشترکه ده. دې ته د خارج لوري څخه د باندې څخه یو له بله، یعنی یو دغه کوچنۍ دایره د دې بلې دایرې دننه نه ده، دا یعنې د باندې ده، یو له بل سره په دې ډول باندې دوی مماس دي. بل داسې دی که چیرته دوه دایرې په دې شکل باندې قرار ولري چې دغه لویه دایره په مرکز په او او د بلې په او زبر باندې ښودل کیږي. دلته په دې شکل کې تاسو ګورئ له دغه ځای نه تر دغه ځای پورې دا د دې غټې دایرې شعاع ده چې دا آر ده. له دغه ځای نه چې او د مرکز د کوچنۍ دایرې ده تر دغه محیطه پورې د کوچنۍ دایرې د محیطه پورې دا آر زبر ده. که چیرته د دوی دی وایي چې که چیرته د آر جمع آر زبر دا لوی وي د دغه فاصلې څخه، د دې دواړو مرکزونو دغه مرکز او د دغه مرکز دغه فاصله مونږ وایو چې د دوو دایرو ترمنځ دغه فاصله اصلا د دې مرکزونو ترمنځ فاصله ده. دغه ډي که چیرته اوس موږ وګورو دوی دواړه سره څنګ په څنګ کیدو، نو عین تر دې ځای پورې راځي د دوی مجموعه. نو ځکه د دواړو شعاګانو مجموعه د دغه فاصلې د دواړو دایرو د فاصلې څخه د دوی مجموعه زیاتیږي. که داسې وي او همدارنګه د دوی د دغه دواړو دایرو د شعاګانو تفریق
که په دې ډول باندې موږ یو له بل نه تفریق کو دا له دې څخه منفي سي نو تاسو وګورئ چې ډېر کم فاصله به ورکړي که د دغه مطلقه د دواړو د حاصل تفریق مطلقه کوچنۍ وي له ډي نه نو دغو دواړو دایرو ته موږ وایو چې دوی یو له بل سره متقاطع دي یو بل قطع کړي دي او یو بل سره یو په بل کې ننوتي دي نو اصلا معادله یا یو فارموله دغه ته نه لاسته راځي که چیرته دوه دایرې په خپل منځ کې متقاطع وي نو هغه حتمي ده چې د دوی د شعاګانو مجموعه به د دوی د مرکزونو د فاصلې څخه زیاته وي خو د تفریق حاصل به چې هغه هم مطلقه قیمت موږ واخلو هغه به د دغه فاصلې څخه کوچنی وي ممکن دا دواړه دایرې سمې نه رسم شوي خو تاسو یې داسې فرض کړئ که چیرته د دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ دا فاصله صفر وي یعنی په دې وخت کې موږ وایو چې دوی دواړه متحد المرکزه دي یعنی دواړه دایرې یو مرکز لري نو او همدارنګه او زبر دواړه په یو ځای کې قرار لري نو د فاصله د یو د بل دغه مرکزونه یو د بل د پاسه راغلي نو فاصله یې صفر ده نو کله چې د دواړو مرکزونو ترمنځ فاصله صفر وي په حقیقت کې دوی متحد المرکزه دي یعنی ډي مساوي کیږي له صفر سره که چیرته د دوو دایرو د مرکزونو ترمنځ فاصله د شعاګانو د تفریق حاصل له مطلقه قیمت سره مساوي وي نو موږ داسې وایو چې دوی دننه مماس دي دلته اوس وګورئ چې څه وایي دا ورته ګوره د کوچنۍ دایرې مرکز ده او دا هم د غټې دلته د دواړو ترمنځ فاصله څومره ده د دغه مرکز نه تر دې ځای پورې اوس ویلي چې دلته د دواړو شعاګانو حاصل تفریق وره یوه شعا له دې ځای نه وګورئ تر دې ځای پورې ده دا د غټې دایرې د کوچنۍ دایرې به موږ په بل رنګ باندې وښیو هغه له دې نه دغه ځای نه تر دې ځای پورې ده دلته اوس ورته ګوره له دې ځای نه تر دې ځای پورې سوس په سره خط باندې ښودل کیږي د لویې دایرې له دې ځای نه تر دې ځای د په شنه رنګ باندې د کوچنۍ دایرې شعاع ښودل کیږي که له دغې شعاع څخه دا شعاع تفریق سي خو بیا هم له دې ځای نه تر دې ځای پورې دغه ساحه ورکوي دا هم په خپله دغه ساحه دغه فاصله د دې ځای نه تر دې ځای پورې څه شی ده دا د دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ فاصله ده نو دلته اوس موږ لیکلی سو چې که چیرته آر منفي آر داسې وي د دوی حاصل تفریق مطلقه قیمت مساوي سي له ډي سره نو په داسې حالاتو کې موږ وایو چې دغه دوه دایرې داخلا مماس دي په داخل کې یعنی کوچنۍ دایره د غټې دایرې په داخل کې ده او دوی یو مشترکه نقطه لري نو دا دغه حالتونه د که چیرته موږ دوه دایرې ولرو یو له بل سره کوم مناسبتونه لري په دې مثال کې ویلي دي چې تاسې باید دوه داسې دایرې رسمې کړئ چې د لومړۍ دایرې هماغه لومړۍ دایره به مثلا موږ په او باندې وښیو د دې دایرې شعاع چې آر ده دا په آر باندې ښیو 6 سانتي متره ده او د دویمې دایرې چې همیشه موږ دویمه دایره په او زبر باندې ښودله نو وایي د دویمې دایرې او لومړۍ دایرې ترمنځ واټن چې هغه ډي ده ډي مساوي کیږي له څو سره 2 سانتي متره سره او د دویمې دایرې شعاع د لومړۍ دایرې د شعاع 2/3 ده
د دویمې دایرې شعاع 2/3 آر، لکه د دې برابر چې موږ وایو، خو دا د دې سره ضربیږي. نو په دې حالت کې د دې دوو دایرو موقعیت نظر یو بل ته پیدا کړي. په دې حالاتو کې موږ څنګه پیدا کولی شو چې د دغه موقعیت څنګه پیدا کوو؟ هغه خو دغه شعاع معلومه ده چې 6 ده. اوس دلته آر ضبار مساوي کیږي له څه شي سره؟ 2/3 موږ لیکو، ضرب دی د دې په ځای باندې خپل قیمت لیکو. دا به مساوي سي 2/6 کې 12 تقسیم پر 3، 12 تقسیم پر 3 سانتي متره. له دې نه معلومیږي چې په دې باندې تقسیم سي نو 4 سانتي متره به راسي. نو یوازې موږ همدا پیدا کړه چې د لومړۍ خو موږ ته راکړي وو د لومړۍ دایرې شعاع، د بلې راکړي وو چې دا 2/3 د لومړۍ دایرې په اندازه ده. نو دې نه هم موږ معلوم کړه چې 4 سانتي متره ده. دلته پرته له دې نه چې موږ دا رسم کړو د اولې دایرې او د دویمې دایرې د آر منفي آر ضبار پیدا کوو، نو 6 منفي 4 مساوي به سي له 2 سانتي متره سره. کله چې موږ دا پیدا کړو دې ته وګورو او دلته موږ ته راکړي وو چې د دواړو ترمنځ فاصله 2 سانتي متره ده. د دوی تفریق، حاصل تفریق د شعاعګانو مساوي سو د دواړو دایرو د مرکزونو ترمنځ د فاصلې سره. نو دې ته موږ اوس وایو چې دوی داخلا مماس دي. لکه مخکې چې موږ ویلي چې که چېرته دغه فاصله یو له بل سره مساوي وي، هغه فاصله د دوی د دواړو شعاعګانو د حاصل تفریق له حاصل سره مساوي وي، نو موږ وایو چې دا داخلا مماس دي. نو موږ یې بیا په اسانه سره رسمولی شو.